د سپین بولدک پیښې تازه جزئیات راغلل. پاکستان او طالبانو د تلفاتو شمیر پټ کړی و خو بالاخره رسوا شول. د سپین بولدک نښته تک پاکستانی پوځیان او 3 طالبان ووژل شول. په کندهار کې سرچینې په دې ولایت کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو ترمنځ د بیا ځلې نښتو خبر ورکوي. دا نښتې یکشنبې د لړم په 22مه د سپین بولدک په دروازه کې وشوې چې له امله یې دا لاره د خلکو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو یوې معتبرې سرچینې هشت صوب ورځپاڼې ته ویلي چې لومړی طالب جنګیالیو په ډزو سره 100 پاکستانی پولیس وژلي چې له امله یې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته رامنځته شوه. له هغې وروسته دواړو لورو د یکشنبې ماښام مهال بیا نښته کړې ده. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې 8 پاکستانی پوځیان او 3 طالبان وژل شوي دي. یو پاکستانی سرتیری هم نیول شوی او یو طالب ټپي شوی دی. طالبانو او پاکستانی پوځیانو له دې مخکې هم په سپین بولدک کې نښتې سره کړي دي چې له امله یې دواړو لورو ته تلفات غوښتي. درنو کتونکو تاسو څه وایي؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.